کم غمزده کور دی مونږ هغه له تسلي ورکولی شو چې یاره الله دې هیله ده الله صبر ورکړي او الله دې د نصیر هغه شهادت الله قبول کړي او الله دې د دې خاورې دپاره د امن ذریعه وکړي. باقي ملک صاحب خبرې وکړلې نصیر بھائی زمونږ زما او د ملک صاحب په اسمبلی کې هم کرسۍ یوله په MPS ټل کې هم زمونږ کمرې یو ځای دي. نو زمونږ اکثر دا نصیر به زمونږ چې لاړو زما دا دوه رکان زما د دې علاقې دي ورسره دوی به ډېرې اکثر یا زمونږ په کمره کې دا رکان ټول ناست یا به هلته زمونږ د لیاقت خان په کمره کې. نو ډېر یو د ورورولۍ ناسته به وه او ډېر په عزت او چې کله به یې ولیدو ډېر په درناوي سره خبرې به یې ډېر عزت ته راکړو. نن ما خبره صاحب څه په دې ګاډۍ کې وکړله او خبرخوا کې مو وکړه. زما په خپله والد صاحب غم زما خیال دی ټول نه غټ غمي په کور کې لکه ډېر دروند غمي. زما والد صاحب هم پاچه الله دې وبخښي خو ما غم جنازه کړې ده غم دی ډېر انتهایي دروند غم و. قسم درته کوم الله په دې خبره ګواه کوم چې ما د نصیر جنازه چې کله کوله نو زما د اخري د سلامو پورې زما د سترګو نه اوښکې نه دي ودرېدلې چې تاسو دلته څومره زما هغه شهید ورور نصیر شهید د هغه د کور سره د هغه د خاندان سره مینه لرئ. زما به زه به تاسو ته که نور وس مې نه کېږي دعا کې به یاد ساتم ولې چې هغه زما ډېره ښایسته روري زما سره هغه تېره شوې. ما هغه ته چېرته د ګنر په نظر نه دي کتلي بلکې دا یو صدام راسه موجود دی. د دې نه تاسو تپوس کولی شئ چې زه چېرته ما زما سره چې کوم ملګري دي دې ته ما د ګنر په نظر نه دي کتلي دې ته ما د رور په نظر نه دي او هغې راسه هم بیا داسې روري کړې ده چې که نصیر شهید له 30 سیکنډ دې ظالمانو ورکړي وای نو نه به زما رور شهید شوی او نه به نصیر شهید شوی او نه به زما سره بخروان شهید شوی او نه به زما وراره شهید شوی نه به مونږ 4-5 کسان زخمیان کېدل. دومره نر او بهادر انسان چې هغه زه په الفاظو کې نشم رابندولی او زما سره ډېره زیاته مینه وه. د هغه مینې د وجې نه نن هم زما زړه په هغه پسې لکه د بچی چې د سړي نه ورک شي څنګه یې پسې زړه چې ویږي دقه شان یې پسې زما په هغه پسې هغه زړه چې ویږي. خو دلته چې رالم د پیر صاحب یا د اسسټنټ کمشنر صاحب د دیو هغه مینه مې ولیده او د دې خپلو وروڼو چې هغه د دیو پیټي باندې خو زمونږ ټول یو وروڼه یو د دې خاورې بچي یو. بیا څوک په سیکیورټي اداره کې دي څوک په سیاست کې دي څوک په وکالت کې دي څوک په تجارت کې دي په مختلفو پیشو کې تقسیم دي.